د ورور سوال کړی دی وی زمونږ یو خپلوان دی چې هغه چا نظره کړی نو یو کس خواله ورغی نو هغه ته وایي چې تا باندې د بد نظر اثرات دي نو یو کاڼی وله ورکړو چې دا به په جیب کې ساتي او بیا څه وخت بعد وي ته بیا راشه ځکه چې دا خو قصه داسې مختصره نه ختمېږي که نه ته به ځې راځې څه وخت بعد چې بیا وي موږ ورغلو نو یو کاغذ یې وله ورکړو چې په هغې کې څه منترې لیکلي دي چې موږ پرې نه پوهېږو لاندې لیکلي دي چې یو دعا یې لیکلې ده په آخره کې چې الله دې حفاظت وکړه اوس موږ د دې تعویض نه ځان خلاصول غواړو یعنی د تعویض ختمول غواړو په څه طریقه چې موږ له نقصان رانه کړي جواب اول دا خبره یاده کړئ نظر لګېده حق دي په دې موږ په خپلو ځایونو کې ښه تفصیلي بحث کړی نظر لګېده څه دي حق دي تر دې چې حدیث کې رسول الله وسلم وایي چې زما د امت ډېر خلک به د بد نظر د لاسه مري به ځکه یو روایت کې راځي چې بد نظر د الله په اذن سره انسان قبر ته رسوي اوښ په تیلې ته رسوي بد نظر ګوره ډېر یو نقصاني شی د الله دې موږ د بد نظر نه وساتي یعنی ما په خپله داسې مریضانو مبارکې سمې لیدلي سمې اورېدلي ښه د ثقه خلکو نه چې د بد نظر د لاسه بیمار شوی دی د الله په اذن هر څه چې کېږي د الله په اذن سره کېږي بیمار شوی دی خلک ډاکټرانو له بوله هغوی په ده باندې کینسر بیماري ده اخره کې مړه شوی نو الله دې موږ د بد نظر نه او د جادو او د کوډو نه او د پیریانو او د انسانانو د شرور نه وساتي بیا دا جیب کې کاڼي یخوده او تعویضونه دا ناروا دي او حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی عقبه بن عامر رضی الله عنه وی زه په رسول وسلم په څه کسان راغلي لس کسانو بیعت یې کو د رسول وسلم سره به بیعت کو چا چې به اسلام قبول کړه هغه بیعت وکړو نو نهو بیعت وکړو د یو سره یې ونه کړو صحابه کرام وی یا رسول الله بایعت 9 وترکت هذا نهو سره دې بیعت وکړو دا یو دې پرېښو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان علیه تمیمه د په غاړه تعویض دی نو هغه د لاس داسې وردن کړي غاړې ته هغه تعویض یې پرېږدو ویشلو فبایعه نو رسول صلی الله علیه وسلم بیعت وکړو بیا وی من علق تمیمة فقد اشرک چا چې تعویض په غاړه کړو د شرک وکړو بل حدیث کې داسې راځي چې چا تعویض په غاړه کړو الله دې د ده مراد نه پوره کوي او د ده مراد وی نه پوره کېږي یو حدیث کې داسې راځي ومن تعلق ودعا چا چې ودعه زوړنده کړه ودعه څه ته وایي دا یو کاڼی به یې د دریاب نه راواغستو او هغه به یې دې غاړې ته اچولی وي چې د بد نظر نه به بچ شو دلته اوس فایده یاده کوي بله که تعویض کې صرف قرآني آیاتي او دعاګانې پکې نو دا حرام دی تحقیقي قول مطابق دا حرام دی او که منترې پکې پیریانو ته پکې رامدد شي مړو ته چغې غیر الله ته چغې نو بیا خو شرک ته والعیاذ بالله بیا خو د کفر درجې ته رسي څنګه به د دې نه ځان خلاصې خلاصول څنګه دي کټې کا او ختمې کا ګوره کله داسې چې یو شي کې غوټي اکثر دا جادو کې دی چې به جادو شی که نه د غوټې ورکړي نو دا غوټې به کولاو کړي بیا که څه شی تا ته میلاو شو که نه نو هره برخه یې د بل نه جدا کا بیا که سیزې او که ګزارې چې که چېرته په دې څه جادو کړی نو چې د جادو هغه اثرات څه شي هغه ختم شي حدیث کې راځي د زید بن ارقم رضی الله عنه روایت دی او امام نسائی راوړی دی چې یو یهودی کس به د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راتلو دغه کس خبیث په رسول صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی و رسول صلی الله علیه وسلم باندې خو جادو شوی و که نه مدینه کې لبید ابن الاعصم هغه داسې جادو نه څنګه چې په عامو خلکو کېږي روایت کې راځي چې صرف د رسول صلی الله علیه وسلم په خیالاتو یې اثر کړی
نور اثر خو په هغه نشي کولی ځکه چې هغه پیغمبر د دین بیانوي. نو یو کار به یې کړی و یېر به تي چې دا ما کړی دی، یا به یې نه و کړي یېر به تي نو دې ته به ورته ښکارېده چې دا یې کړی، به دغه اثر یې پرې کړی او دا الله غوښته. حکمت پکې دا چې امت دا مسله یې زده کړي. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف ډېرېدو او یو څو ورځې پرې دا تکلیف. یو حدیث کې داسې راځي عایشه رضی الله عنها وایي چې 6 میاشتې تقریبا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف و، 6 میاشتې. بیا هغه 2 ملایک راغلي، 2 فرشتې راغلي، یو یې د سر خوا کې کېناست، بل د پښو خوا کې. اگر قصه موږ نورو ځایونو کې ذکر کړې، نو هغوی هغه ځای وښو چې دا جادو د پلاني انصاري یو صحابیت کو چې د هغه په باغ کې یو کوی دی، پای کې پروت دی. نو جبریل علیه السلام راغی، هغه د معوذتین رسول صلی الله علیه وسلم ته وښو، دا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا په ځان ډېر وایه. او بیا ورته وایي چې یهودي په تا سحر کړی د پلاني کوی کې پروت دی. نو علي رضی الله عنه ولیکو. علي رضی الله عنه وایي چې زه کله لاړم د کوی د اوبو تکې زیړې شوي وې، د هغې نه دغه جادو راواغېستو چې هغې کې غوټې وې، غوټې ورکړې. دا د جادوګران غوټه ورکوي، بیا به کې چوف کوي، غوټه ورکوي چوف کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو چې یوه غوټه ترې کولاوهه او آیت پرې وایه، یوه غوټه کولاوه او آیت پرې وایه، یوه غوټه کولاوه او آیت پرې وایه. او چې څنګه به هغه غوټه کولاواله د رسول صلی الله علیه وسلم دا جسم سپکېدو. غوټه کولاویږي جسم برابري، غوټه کولاویږي جسم سپکېږي، تر دې چې الله ورته روغ صحت ورکړو. مقصد د خبرې دا شو چې کله درته پته ولګېده چې جادو شوی دی پلاني ځای کې پروت دی، روایله ښه پوره یې کولاو کړه چې هغه جادو بېکاره شي. که تعویز دی کولاوي که، کاغذ وشله راوشله، که سیزي که ګزاري که سجي کې خخې هر څه چې ورسره کړي. او یو خبره ته دا ذکر کوم، نه یېرېږي به څه خبرې نه چې څه چل به راسره وکړي. او که دا یېره دې زړه کې وه بیا موحد پوره نه یې. لکه اوس ته یو سړي له قینچي ورکړي چې یاره دنه تعویز پرې کوه هغه او شونډې وچي یو دغه، او دیم بار په توحید باندې تقریر کوي تعویز هېڅ نشي کولی، تعویز داسې او تعویز داسې. نو ته ولې لا سره پرېږي؟ ته خو تعویز څه نشي کولی. په خپل رب مضبوط یقین ساتي، په خپل رب مضبوط ایمان ساتي. خو دومره په کار دی چې ښه پوره طریقې سره حل کړی شي. ولې؟ چې څه اثرات کې چې کوډې منترې جادو سې کړي چې هغه بلکل څه شي ختم شي.